اوس راځو اولنۍ مسلې له بنیادي او دا په دې کتاب کې اولنۍ او بنیادي مسله ده هغه باب دی فضائل الذکر والدعاء د ذکر فضیلت او دعا ګوره د هر عبادت فضیلت چې راته معلوم شو نو جذبه به د پکې ډېره وي لکه اوس ګوره کم ملګري چې د ذکر د فضیلت نه دي خبر چې الله زیات کم الله ماله څه راکوي دې ته نه دی خبر نو دې سست دی ځکه چې ده ته پته نشي ما ته به دې څه میلاوي ګوره تاسو ته د ریال اهمیت معلوم دی نو څومره زور هم لګولی هغه ماشوم ته د ریال فایده نه ده معلوم هغلی چې څنګه ورکوي دوکان ته ځغلی یا اشلی ګزاري خو چې کله تا ته معلوم دی نو بعض د دې ریال دپاره بچی پلار پرېږدي پلار بچی پرېږدي ښځه پکې خاون هم پرېږدي د ریال دپاره یا روپۍ دپاره او درونو خو تپوس مه کوه څومره مسلې راغلي دي په منځ کې د دې روپۍ د لاسه ولې ځکه چې دوی ته اهمیت نه دی معلوم دی ورته دغه شان چې تا ته د یو عبادت اهمیت او فضیلت معلومو نو ته به دا عبادت ډېر په شوق سره کوې اوس یو سړی دې نه خبر نه دی چې دا زه الله نه دعاګانې غواړم نو ولې الله ماله څه راکوي دې به دعاګانې وغواړي د ذکر د فضیلت نه یو سړی خبر نه چې زه یو پیر دا ووایم سبحان الله الله ماله څه راکوي ده ته دا پته نشي دی ولې سبحان الله وایي په ده بوج کېږي لکه اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا ذکر به راشي انشاءالله په دې کتاب کې یو باب را روان دی ډېر ناشنا معمولی ذکر او بې پناه بې شماره اجر په هغه ذکرونو کې یو ذکر دا دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اوس یو سړي ته دې فضیلت نه دی معلوم او ته دا ذکر وایي جي هغه له دومره توجه نه ورکوي ځکه چې ته دې فضیلت نه دی معلوم خو که ته ورته دا ووایي چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن پیغمبر د دې ټکو مبارکې دا ویلي دي چې دا دوه ټکي دي دوه کلمات دي چې په ژبه باندې سپک دي ویلې اسان دي په تلو کې د قیامت په ورځ دا کلمات درانه دي او رحمان ذات ته دا ډېر خواږه دي او هغه په ډېر مین دی نو بیا به دا سړی د دې ذکر ډېر اهتمام کوي که نه بیا به ډېر اهتمام کوي ځکه چې دی د دې ذکر د فضیلت نه خبر شو نو راځو ګورو چې د دې ذکر او د دعا څه فضایل دي او څه فضیلتونه دي وایي چې په قرآن او حدیث کې د دعا بې شماره فضایل راغلي دي چې د هغې نه موږ یو څو ذکر کوو او چې کله هم داسې وویلی شي چې یو څو ذکر کوو معنی دا چې مؤلف پوره نه دي را جمع کړي او دا ګران چې یو سړی دعوه ده وکړي چې ما هر څه را جمع کړي دي دا ډېره غټه دعوه ده انسان کمزوری دی د نه به لازم څه پاتې شوي قرآن کې یو فضیلت به دې پاتې شوي کېدای شي حدیثونو کې دې پاتې شوي بله څه خبره دې پاتې شوي نو ځکه دلته وایي چې د هغې نه موږ یو څو ذکر کوو نو دا کوم فضایل چې دي دا یو څو دي بطور نمونه صرف دې دپاره چې د یو مسلمان رور او خور جذبه ډېره شي د الله د یادولو دپاره او د دعاګانو د غوښتو دپاره دې دپاره دا فضایل بیان شوي دي والحمدلله ثم الحمدلله دا زموږ منهج دی د مرګه پورې چې په دې فضایلو کې په دې اذکارو او دعاګانو کې په دې کې به تاسو ته انشاءالله ضعیف نه میلاویږي او که چېرته داسې یو حدیث نیم پکې راشي نو په هغې کې به اختلاف وي لکه بعضو علماو صحیح کړی او بعضو کمزوره کړی اجتهادي اختلاف وي نو هلته د یو عالم نظر دا کیدی شي چې دا صحیح دی او کیدی شي هغه بل ورته څه وایي ضعیف ورته وایي خو دا چا چې راوړی دی هغه به په دیني راوړی چې دا کمزوری دی هغه به دا رایي چې دا حدیث سندن څه دی دا صحیح دی کیدی شي زموږ په دې کتاب کې څوک داسې اعتراض وکړي چې بعض حدیثونه بعض اذکار ما راوړي دي بعض دعاګانې چې هغې کې څه نه څه اختلاف د علماو شتي خو ترجیح دې طرف ته ورکړی شوی دی چې نه حدیث صحیح دی او نور اکثر حدیثونه چې دي هغه الحمدلله د هغې په صحت باندې اتفاق دی د محدثینو چې دا صحیح دي